بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په دې نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته هغه جملې کومه کومې چې موږ په کلاس کې استعمالو. یعنی موږ چې په کلاس کې څومره جملې هم استعمالو هغه ټولې به زه تاسو ته په دې نننۍ کلاس کې کومه. ملګرو، که چېرته تاسو زموږ په چینل باندې نوي یاست نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم ووهئ. او که چېرته تاسو ته د یو څیز ضرورت نو تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې هم ویلی شئ. نو بیا به موږ تاسو ته هغه څیز په کلاس کې وړاندې کوو. خو راځئ چې اوس خپل کلاس شروع کړو. آر یو ریډي؟ آیا ته تیار یې؟ که موږ یو کس ته وایي چې آیا ته تیار یې نو په انګلیش کې به ورته وایي آر یو ریډي. پے اټینشن ایوریباډي، ټول توجه شئ. که موږ چېرته خپلو شاګردانو ته وایي چې ټول توجه شئ، توجه وکئ ما ته، نو په انګلیش کې به ورته وایي پے اټینشن ایوریباډي. اگین پلیز، مهربانی دوباره. ډیډ یو مس یور بس؟ آیا تا خپل بس پرېښودو؟ که موږ یو کس ته وایي، یو خپل ملګري ته وایي چې تا خپل بس پرېښودو یا تا نه خپل بس لاړی، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډیډ یو مس یور بس. ډیډ یو ګیټ اټ؟ آیا ته پوه شوې؟ که موږ چېرته د خپل یو شاګرد نه تپوس کوو چې آیا ته په دې څیز باندې پوه شوې چې ما درته کوم څه وکړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Did you get it? So far so good. وسه پورې هر څه ټیک دي. که موږ وایو چې د وسه پورې چې کوم څیز روان دی یا کوم کار روان دی دا ټول ټیک دي، نو په انګلیش کې به وایي so far so good. Do you understand؟ آیا ته پوه شوې؟ که موږ یو کس ته وایي چې آیا ته په دې باندې پوه شوې، نو په انګلیش کې ورته به وایي Do you understand؟ What did you say؟ تا څه وویلي؟ که موږ یو کس ته وایي چې آیا تا څه وویل، نو په انګلیش کې به ورته وایي What did you say؟ Any question؟ څه سوال شته؟ که موږ چېرته د خپلو شاګردانو نه پوښتنه کوو چې ستاسو څه سوال شته چې رامانه وکئ، نو په انګلیش کې به ورته وایي Any question؟ Who would like to read؟ څوک لوستل غواړي؟ که موږ د خپلو شاګردانو نه تپوس کوو چې مطلب تاسو کې څوک پړی یا لوستل غواړي، نو په انګلیش کې به ورته وایي Who would like to read؟ One more time، یو ځلې بیا. Put your hands up، خپل لاسونه اوچت کړئ. که موږ خلکو ته وایي یا یو کسانو ته وایي چې خپل لاسونه اوچت کړئ، نو په انګلیش کې به ورته وایي Put your hands up. Come forward، مخکې راشئ. که موږ خپلو شاګردانو ته وایي چې مخکې راشئ، نو په انګلیش کې به ورته وایي Come forward. It is enough for today، نن دپاره دا کافي دي. که موږ خپلو شاګردانو ته سبق وښیو او موږ ورته وایو چې د نن دپاره دا کافي دي، نو په انګلیش کې به ورته وایي It is enough for today. ملګرو، دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته هغه جملې وکړې چې کومې موږ په خپل کلاس کې استعمالو. اوس ماله اجازت راکړئ، انشاءالله به تاسو ته په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د الله په امان.